الرحیم. د خپل وطن ګل وطن قدرمنو لیدونکو سلامونه احترامات. د وطن په دې ښایسته سیمو کې نن دا د سلسله د هسکې مینې ولسوالۍ ته راورسېده. شاته چې کوم پل ګورئ د شابیو او همدارنګه د ګورګورۍ سیمې ترمنځ پل دی چې د لنډمهالې ادارې را په دې خوا د جناب کرزي صاحب محترم په دوره کې جوړ شوی دی. دغه سړک ترانزیټي سړک دی او دغه د څو ولسوالیو سرحدي ولسوالیو نښلونکی هم دی. لکه کارونه هم نیمګړي پاتې دي. بهرحال خو د ښایسته سیمې دپاره ډېر کارونه هم شوي دي. یو بل پل هم شته دی، هغه هم ډېر زیات خوندور دی. هغه چکر به هم درکوو درته. د ویډیو نه هدف دا دی چې تاسو ته د خپل وطن ګل ګل سیمې در وپېژنو او چکر دپاره پکې وګرځئ. دا هم د هسکې مینې ولسوالي د شابیو او د ګورګورۍ سیمې ترمنځ خوړ کې ولاړ یو او دلته باقاعده ډېر زیات خلک د چکر دپاره راځي، باقاعده میلې کوي، ځوانان راځي. تاسو هم ورته راشئ او د دې ښایسته سیمې د دې ښایسته هوا څخه ګټه واخلئ. زیاتره یوناني ډاکټرانو سره طبیبانو سره دغه شی ډیر زیات موجود دي. د دې بوټي دانه او همدارنګه نیله معدې دپاره چې څوک تکلیف لري ډیر زیات ګټور دی او ما د اکثره یوناني ډاکټر صاحبان نه اورېدلي دي. نو دا مې په دې خاطر باندې راخیستې وه او راځئ چې نور چکر هم در باندې ووهم. کار دی ټول دې سیمې ته ودا نوره مور بخلې ده، ډېر زیاتې خوندور کړی دی. تاسو د پل منځ کې ګورئ زیاتره ځوانان راغلي دي د ښار او نورو سیمو نه دلته چکر لګوي. شینوار د هسکې مینې ولسوالۍ دی، د ځوانانو مسؤل هم دی. د سره غږیږو د دې پل په هکله باندې چې څومره وخت کېږي دا پل جوړ شوی دی، څه ټیم جوړ شوی دی. ستړي مه شي. د ګل وطن د خپل وطن ګل وطن یوټیوب چینل لپاره ډېره زیاته مننه تا شینوار صاحب او د خپل وطن ګل وطن چینل د ټولو لیدونکو مننه. خوشحاله شو چې تاسو هسکې مینې ته راغلئ. دا پل ډېر زیات ښکلا ورکړې دې سیمې ته. څه وخت جوړ شوی دی، اوس هم خلک تګ راتګ یې کېږي نه. بلې لکه څنګه چې تاسو به د هزار نو له خوړ سره اشنا استئ، دا به مو اورېدلی وی. دغه خوړ چې څخه سرچینه اخلي او د حمل نه نیولې تر میزانه پورې په دې خوړ کې دومره زیاتې اوبه ځي چې هېڅوک نشي کولی چې په دې اوبو باندې پورې وځي. نو بیا د کرزي د موافق حکومت په هغه لومړیو کې دا پل د شابیو او ګورګورۍ د کلي د خلکو لپاره دا پل جوړ شو. نو
دا دوس یو نقطه‌ایي پول هم دی چې له دې څخه دې پره دا د حبیب بابا کنډو دی د پچیراګام ولسوالي ده او دا دې پله چې ده دا د هسکې نو کابو 18 کاله مخکې دا پول زیاتره میلمانه راځي ځوانان راځي دلته بنډارونه کوي څنګه کې مې ډېر شمېر ولاړ دي ملګري نه پوښتم چې دی د کوم ځای نه راغلی دی بسم الله الرحمن الرحیم نوم مې د رومن د کابل نه موږ راغلي دغه ساحې ته چې موږ یو زړه خوشحاله شي او ډېر زیات یعنې خوشحاله یو په دې چې دغه ساحه مخکې ناامنه وه نه څوک راتلی شو نه څوک تللی شو او دلته ډېر جنګ جګړې ولې نو په دغه وخت کې چې اوس موږ دلته راغلي یو دغه ساحې ته نو دا نام خدا ډېر ښه په امن کې ده هېڅ مشکل نشته او ډېر ښه سیمه ده او موږ کولی شو چې ښه استفاده ترې وکړو ډېر ځوانان ډېر ملګري سره دلته راځي او دلته مرکې کوي کیني ناسته پاسته چکر لپاره بهترین ځای ده ډېره مننه خوشحاله اوسېږي بنډار مو کړی و همدلته دغه فضا د آب و هوا په هکله باندې هم لږ وغږېږه څنګه ده آب و هوا یې څنګه ده موږ راغلي ولو سهار له کابل څخه دغه ساحې ته د همدغه په نیت راغلي وو چې دلته موږ مخکې نشو کولی چې دلته راشو او دلته مثال کښېنو چکر ووهو ساعت مو تېر شي خو بیا د دغه سره راسم دغه وخت نه بعد بیا دلته زموږ خبر چې امن ده هېڅ مشکل پکې نشته نو موږ ملګري سره د کابل نه راټول شو دغه ساحې ته رالو چې دلته موږ کښېنو سره غورې وکړو کیسې وکړو ساعت مو تېر شي هېڅ مشکل نشته د فعلا د وخته چې ما ویډیو شروع کوله تا ویل زه خاندم تا خو ونه خندل او ته ورور د کوم ځای نه راغلی زه نوم احسان دی د خوست تڼۍ ولسوالۍ اوسېدونکی یم څومره د خوست نه راغلی یم کابل ته رومن مې انډیوال دی جل آباد ته راغلو چکر باندې جل آباد ته راغلل ته بس نو هسکې مینې ګورګورۍ ولسوالۍ ده که سیمې ته راغلي همدا سیمه د داعش وسلوالې ډلې د خراسان مرکز په نامه یاد کړی و اوس پکې خلک د امن ساه اخلي یره نشته دی د خوست نه هم ځوانان راغلي دي څومره خوشحاله یې دلته څه خوند وکړي چکر راځي یې والله خوشحاله خو ډېر یو بس ساعت هم تېر شو ملګري انډیوالانو سره راغلي یو ډېره مننه خوشحاله اوس خیر اوس دوستی دي همدارنګه درې قومونه پکې دلته میشت دي 40% کرنیزه ځمکه لري چې مهم پیداوار یې پکې غنم پنبه جوار سبزیجات او همدارنګه حبوبات دي د دې سیمې زیاتره خلک پر وسط باندې اخته دي او کمتره خلک یې د پټو کارونه کوي د نن تفریح د دې ځای دپاره همدومره وه انشاءالله چې نورې ویډیوګانې به هم د هسکې مینې ولسوالۍ تاسو سره